بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهه میډیا درنو لیدونکو سلامونه، بیا هم ښه راغلاست. د اقتصادي موضوعاتو په لړۍ کې نن درته د جی ډي پي محاسبه لرو، یا هم ناخالص داخلي تولید څرنګه محاسبه کیږي او د څه شي د جمع د حاصل څخه په لاس راځي. جی ډي پي ته هم لنډه کتنه کوو. اول جی ډي پي یا هم ناخالص داخلي تولید څه ته ویل کیږي؟ ناخالص داخلي تولید د یو هیواد په داخل کې د ټولو هغو اجناس او خدماتو د مارکیټ یا هم پولي ارزښت ته ویل کیږي چې د یو هیواد په داخل کې تولید شوي وي. دا د څه شي څخه په لاس راځي په دې فورمول کې واضح کوو. جی ډي پي یا هم ګراس ډوماسټیک پروډکټ مساوي کیږي له سی چې نمایندګي کوله پرایویټ کنزمپشن یا هم د شخصي مصارفو څخه، او دوهم آی عبارت له انویسټمنټ یا هم له سرمایه ګذاریانې. دا ټول هغه سرمایه ګذاریانې دي چې د یو هیواد په داخل کې ترسره شوي وي په یو مخصوصه موده کې، مثلا یو کال. او دریم هم ګورنمنت سپینډینګ یا هم د دولت مصارف. د دولت مصارف او همدارنګه د دولت ټول هغه سرمایه ګذاري چې د دولت په واسطه باندې د یو هیواد په داخل کې ترسره شوي وي جمع کیږي. او همدارنګه نیټ ایکسپورټ. نیټ ایکسپورټ یا هم خالص صادرات عبارت له هغه ارزښتونو څخه دي چې د یو هیواد په داخل کې څومره اجناس تولید شوي وي او خارج ته صادر شوي وي، منفي واردات یا هغه مالونه چې د هیواد داخل ته راغلي وي، دې ته موږ نیټ ایکسپورټ ویلی شو. د دغه څلورو شیانو مجموعې ته ګراس ډومسټیک پروډکټ یا هم ناخالص ملي تولید ویل کیږي. غواړم دغه فورمول تاسو ته په لنډه توګه تشریح کړم. لومړی سی چې عبارت له شخصي مصارف یا هم پرایویټ کنزمپشن څخه ده. دا ټول هغه مصارف دي چې د یو کورنۍ یا د یو شخصي شخص په واسطه باندې ټول هغه اجناس او خدمات له مارکیټ څخه رانیول شوي وي، د هغې ارزښت ته ویل کیږي. یا ټول هغه مصارف چې دی خپله په کور کې مصرفوي یا هم شخصي مصرفوي، د دغو ټولو مصارفو د مجموعې څخه عبارت ده پرایویټ کنزمپشن. او دوهم چې دی آی عبارت له انویسټمنټ یا هم له سرمایه ګذاریانې څخه ده. انویسټمنټ ټولې هغه سرمایه ګذاریانې چې په یو مالي کال کې د یو هیواد په داخل کې سرمایه ګذاري شوي وي. د مثال په ډول باندې تعمیر جوړ شوی وي، پوهنتون جوړ شوی وي، هم همدارنګه نور شخصي فابریکات جوړ شوي وي. دغې ټولې سرمایه ګذاریانو ته انویسټمنټ ویل کیږي. او دریم جی چې عبارت له ګورنمنت سپینډینګ څخه عبارت ده یا هم د دولت مصارف. دولت چې دی دوه ډوله مصارف لري، یو چې د سرمایه ګذاریانې دي او دوهم چې د مصارف دي. مصارف عبارت له هغه مصارفو څخه دي، د مثال په ډول باندې د خپل پوځ لپاره مثلا نوي تجهیزات اخیستي وي او همدارنګه یا پوهنتونونه جوړ کړي وي، همدارنګه عامه خدمات یې وړاندې کړي دي، مثال په ډول باندې د پلونو جوړول، د عامه ځایونو جوړول، دې ته د دولت مصارف ویل کیږي. او بل چې د سرمایه ګذاریانې دي، د مثال په ډول باندې د دولت په واسطه باندې یو فابریکه جوړیږي، یوه تولیدي فابریکه جوړیږي، دې ته د دولت سرمایه ګذاري ویل کیږي. د دغې ټولو ارزښت دلته موږ جمع کوو په دې کې. جی عبارت له ګورنمنټ سپینډینګ څخه شو. ګورنمنټ سپینډینګ او همدارنګه ګورنمنټ انویسټمنټ چې د دواړو د جمع د حاصل څخه عبارت دی. او څلورم چې عبارت له نیټ ایکسپورټ څخه دی. نیټ ایکسپورټ موږ ته هغه وخت په لاس راځي کله چې د یو هیواد مجموعه صادراتو څخه موږ واردات منفي کړو، یعنې ټول هغه اجناس چې د یو هیواد په داخل کې تولید شوي وي او صادر شوي وي بهر ته، واردات ځینې منفي کړو، موږ ته نیټ ایکسپورټ په لاس راځي. دغه د څلورو شیانو مجموعې ته ګراس ډومسټیک پروډکټ یا هم ناخالص ملي تولید ویل کیږي. چې زموږ نننۍ موضوع په همدې ځای پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب